که یو څوک د نړۍ له مشهورو پوهنتونونو څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړي نو خلک تمه لري چې هغه به یوه غوره او باعزته دنده ترلاسه کړي، خو د چین یو اوسیدونکی ډینګ یوانزو له دغه ټولو توقعاتو سره برخلاف اوس د یو خوراکي توکو د ډیلیورۍ رایډر په توګه کار کوي. ډینګ یوانزو چې 39 کاله عمر لري د چین د فوجیان له ایالت سره تړاو لري. هغه تر ټولو لومړی د چین له تسنګوا پوهنتون څخه د کیمیا په برخه کې لیسانس واخیست، وروسته یې د پیکینګ پوهنتون څخه د انرژي انجینرۍ ماسټري ترلاسه کړه، بیا یې په بیالوژي کې له ننګیان ټیکنالوژیک پوهنتون سنګاپور څخه دوکتورا واخیسته او وروسته یې له برطانیې د اکسفورډ پوهنتون څخه د بایو ډایورسټي ماسټري ترلاسه کړه. هغه تر یو وخته پورې د سنګاپور د ملي پوهنتون NUS استاد و، خو د 2024 میلادي کال د مارچ په میاشت کې قرارداد پای ته ورسید. له هغه وروسته سره له دې چې ډیرو مرکو ته حاضر شو خو ونه توانېده چې یوه بله مناسبه دنده ومومي، نو مجبور شو چې د خوراکي توکو د ویش کار ته مخه کړي. نوموړي ویلي دا کار یوازې د عاید وسیله نه ده بلکې د بدني تمرین وسیله هم ده، ځکه چې هره ورځ د بایسکل چلولو له امله بدن متحرک پاتې کیږي.